ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سورة توبة آيات شپږدېرشم أو لسمة پارة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمينى في أوسط أيام تشريق فقال: أيها الناس إن زمان قد استدار فهو اليوم كهيئة يوم خلق السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم أولهن رجب مدر بين جمادي وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. أخرجه إمام أحمد البخاري في تفسير. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله منها 4 حرم قال: محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. أخرجه ابن جرير وابن مردوية. أما بعد، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما د ایمان او د اسلام ورونو، زما هغه ورونو چې د اسلام په دین باندې مشرف یاست او الله جل جلاله د خپل بندګۍ دا حیثیت او شهرت در بخلی دی. الله تعالی مو په دې لاره کې نور هم پیاوړي او تکړه کا. دا وخت د روژې د راتګ وخت دی او څو ورځې ورته باقي پاتې دي او د دې ورځو احترام کول بې د دې نه د شعبان میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېره درنه میاشت وه او اکثر روژې یې نیولې ده په دې شعبان په میاشت کې. او د شعبان میاشت هغه بختوره میاشت ده چې د روژې سفیر او د روژې الچي او ډیپلومات دی چې باید وروسته د هغې نه روژه راځي. فلهذا د روژې لپاره اصلا دا ده چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې مونږ ته دا فرمایلی دي چې کوم میاشتې مونږ تاسو په جنتري کې ګورو او یا کلندر کې ګورو، نو هغه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. د الله په نیت باندې شمیر او د هغې حساب 12 میاشتې دي په کال کې فی کتاب الله. د الله تعالی په کتاب کې یعنی لوح محفوظ کې الله جل جلاله 12 میاشتې د انسانانو دپاره مقرر کړي دي. مخکې د یوم خلق السماوات والارض په هغه ورځ باندې چې پیدا کړي ځمکه او اسمانونه، دی په لوح محفوظ کې ولیکل چې 12 میاشتې به دنیا کې چلیږي او دا وخت او نیټه به وي. منها 4 حرم، د دې نه 4 میاشتې د حرمت دي، یعنی د ادب میاشتې دي او د عزت میاشتې دي. ذلک الدین القیم، او دا یو دین دی قائم کلک شوی. فلا تظلموا فیها انفسکم، په دې باندې کلک اوسیږئ او په دې کې خپل نفسونو باندې ظلم مه کوئ او مه تیرې او تجاوز کوئ. د میاشتو په لحاظ کله یو محرم حرام میاشت کوي او کله بله حرام میاشت کوي، دا تفاوتونه مه کوئ. څه چې درته الله جل جلاله فرمایلی دي په هماغه ټینګ اوسیږئ او خپل نفسونو باندې ظلم مه کوئ، ځکه تجاوز د الله د حدودو نه او د شریعت د پولو نه اخوا اوښتل هغه په تعداد ظلم دی. او بیا فرمایي تاسو د مشرکانو سره داسې وجنګېږئ او قتال ورسره وکړئ او جهاد ورسره وکړئ لکه څنګه چې هغوی تاسو سره ټول جنګېدلي او قتال یې درسره کړی، تاسو هم د هغوی سره همداسې وکړئ. یعنی هغه وخت کې چې تاسو خپله دفاع کوئ نو د مشرکانو سره خپله دفاع وکئ او د هغوی سره جنګ جګړه وکئ او په دې باندې پوه شئ چې الله تعالی د متقیانو سره دی. کوم وخت چې تاسو تجاوز کوئ د تقوا نه، نو الله جل جلاله په دې باندې پوهېږي. او رسول صلی الله علیه وسلم د میاشتو په باره کې فرمایي:
ابن عمر رضی الله عنه روایت کې چې حجۃ الوداع کې په مینا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایام تشریق کې داسې او فرمایل ای خلکو زمان تیریږي مگر هغه ورځ باندې چې الله جل جلاله ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي دغه شمیر د میاشتو چې دی دا 12 میاشتې دي د دې نه 4 میاشتې حرام دي وله او هغه اولهن اوله میاشت حرامه د ادب میاشت د عزت میاشت هغه رجب دی چې د روژې نه مخکې شعبان او د شعبان نه مخکې رجب دی رجب مدور په نامه باندې هم یادیږي دا رجب بین جمادی و شعبان دا د شعبان او د جمادی الاول په منځ کې دی و ذوالقعده او بله حرامه میاشته ذوالقعده ده چې هغه د حج میاشته و ذوالحجه او دا هم 10 ورځې د حج د میاشتې دي والمحرم او د هجري شمسي کال اولینه میاشت دا محرم دی او همداسې کومې ورځې چې الله جل جلاله فرمایلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ابن عباس رضی الله عنه په دې برخه کې هم وایي محرم میاشتې هغه میاشتې 4 میاشتې دي اول محرم دی دویم رجب دی ذوالقعده ده او ذوالحجه ده فلهذا دې 4 میاشتو کې ولې خلک دا عمره دغه کوي ځکه چې دا د ادب میاشتې دي دا د حج میاشتې دي دا د ذکر او د قرآن میاشتې دي دا د ورکړې راکړې او د دوستۍ میاشتې دي نو د پخوا نه دا په جاهلیت په وخت کې په مشرکینو کې مشهوره وه اما ځینو مشرکینو به بیا داسې کول چې کله کله به سفره میاشت د محرم په میاشت باندې ګډه کړه یعنې د محرم میاشت بیا سفره وګرځوله او د سفرې او یا بله کومه میاشت به یې راواخیستله یا یو بله میاشت ته به یې داسې ویل چې دا د محرم وي او دا بله د حرامه وي او دا بله د نه وي حرامه که قتل به یې کوو که خپل کم یو کار به یې کوو او یا کم ظلم به یې کوو او یا تجاوز به یې کوو او یا خپل کوم یو شخصي کارونه به یو انتقام اخیستل به یو نو دوی دا یوه میاشت به یې بلې میاشت ته به یې ولیږله مثلا د محرم میاشت به یې سفرې میاشت جوړه کړه او عموما په سفره میاشت کې به یې دا جوړول کول چې د سفرې په میاشت کې خطرناکه میاشت ده او په همدې کې به یې قتل و قتال هم کوو نو د خپله به یې یوه میاشته بل ځای کې کوله الله جل جلاله په خپل کتاب کې ورته ولیکل چې د الله تعالی په کتاب کې دا 12 میاشتې دي محرم 4 میاشتې دي هیڅوک یې نشي بدلولی هو که څوک اعتراض دا وکړي چې مسلمانانو هم د تبوک غزوه د هوازن غزوه په دې میاشتو کې شوې ده نو موږ ورته جواب دا ویو چې مسلمانانو د خپل ځان نه دفاع کړې تعارض بل چا کړی ده تعارض په مقابل کې باید دا وي او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ورځې به دا شپې به همیشه او دا میاشتې به همیشه د تحریم وړ وي تر قیامته پورې او الله جل جلاله هم داسې فرمایلی دي چې دا به د تحریم وړ وي یعنې د ادب وړ به وي نو اوس د دې تحریم د میاشتو نه او د دې درنو میاشتو نه او د دې د عزتو میاشتو نه یوه میاشت د رمضان هم ده د رمضان میاشت راځي او د هغې هلال لیدل کېږي اول ځل که موږ او تاسو وویو چې روژه راځي فرض شوې ده روژه په دویم کال د هجرت 18 میاشتې وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تګ نه مدینې هجرت کې په وخت کې دا روژه فرض شوې ده 10 ورځې مخکې د دې نه فرض شوې چې قبله بیت المقدس نه راوګرځېدله او د بیت الحرام په لور باندې شوه نو 10 ورځې مخکې دا روژه فرض شوې ده یعنې 18 میاشتې بعد د هجرت نه اوس د دې روژې د فرضیت نه مخکې د دې نه چې روژې فرضیت موږ وڅېړو او د روژې په برخه کې خبرې وکړو اول باید دا ویو بابو رؤیت الهلال احادیثو کې راغلي او فقه کې هم راغلي چې هلال ګوري هغه به په کومه اندازه کې وي او په څه اندازه کې به وي او په څه ترتیب باندې به وي نو فرمایي چې عن ابن عمر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا له في رواية قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 متفق عليه د دې حدیث مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه وخت کې چې تاسو هلال وګورئ میاشت وګورئ نو بیا بعد د هغې نه روژه شئ او هغه وخت روژې وخورئ افطار وکئ کله چې تاسو میاشت وګورئ هو که چېرته داسې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپله په مواظبت سره
د شعبات میاشت به یې شمارله تر څو به یې چې 9 میاشتې پوره شوې نو په 13مه شپه باندې به یې سپوږمۍ لټوله یعنی میاشت به یې لټوله هر څوک به د ماهتاب په انتظار باندې و چې کله به راخیږي هو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو دا کوشش وکړو او په اسمان کې ګرد و غبار او یا وریځ وه او تاسو ونه شو کولی چې میاشت وګورئ فلهذا داسې وکړئ چې دا شعبان 10 پوره کړئ او همدارنګې که چېرته د اختر میاشتې ته تاسو انتظار یئ نو کله چې د اختر میاشت راخیږي تاسو بیا هم په 19مه شپه یعنی 29مه ورځ باندې ماښام وګورئ که چېرته تاسو باندې وریځ نه وي او یا کوم یو بل شی نه وي په اسمان کې تاسو په خپله باندې وګورئ کله چې ولیدله نو روژه شئ او کله چې بیا ولیدله نو اختر وکئ یعنی کوچنی اختر عید الفطر وکئ نو اوس د دې ځینې علما داسې وایي چې په دې میاشت په لیدو کې همیش دپاره داسې اخلال پیښیږي د دې به چاره څه وي رسول صلی الله علیه وسلم او امامان په دې کې داسې وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د 2 کسو شاهدانو شهادت قبول دی په روژه کې هو که چېرته داسې وي چې هغوی حالات هم نه وي معلوم ځکه کومه ګواهي چې دوی په روژه کې ورکوي دا اصلا شهادت نه دی همداسې د علي رضی الله عنه نه او د ثابت رضی الله عنه نه او د اسما بیبي نه دا ثابته شوې ده چې شهادت یې صحیح کېږي لکه وروسته احادیثو کې راځي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته کلم چې میاشت ولیدنه نو روژه شئ وافطروا لرؤيته او کلم چې ولیدله نو تاسو افطار وکئ فإن غم عليكم کله چې تاسو باندې بیا دا وریځ شي او یا ګرد غبار شي فاکملوا العدة شعبان 30 متفق علیه نو بیا شعبان 10 ورځې پوره کوي او د 10 نه بیا په سبا باندې بیا روژه ونیسئ چې اوله ورځ د روژې ده فرمایي عن عمر ابن عمر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وعقد الإبهامية 3 ثم قال الشهر هكذا وهكذا يعني تمام 30 يعني مرة 29 ومرة 30 متفق عليه رسول صلى الله عليه وسلم په خپله په منبر باندې خلکو ته داسې ګوتې وښودلې یو ځل لس بیا لس دی شل او بیا لس دی 10 او بیا په دویم ځل باندې لس شل او بیا بل ځل باندې دا یوه ګوته یې راکات کړه عقده یې کړه چې 29 شي نو میاشت به یا 29 وي او یا به 10 وي خو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د اختر په میاشت کې یا د حج په میاشت کې او د روژې په میاشت کې د ثواب په لحاظ باندې کمبود نه راځي کمبود یعنی هماغه 10 ورځې اجر ورکول کېږي صرف وایي چې موږ امت هغه امت یو چې موږ په خط باندې نه پوهېږو موږ هغه امت یو چې لوستل ډېر نشو کولی یعنی امي امت یو فلهذا زموږ دپاره میاشت چې راځي اوس ډېر علما په دې باندې استناد کوي وایي موږ نجوم نه منو ولې نجوم نه منو ځکه د نجوم او د اسماء او یا د فلکیاتو علم چې دی هغه په شریعت کې نه دی راغلی ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په خپله باندې ښودلی دي چې موږ حساب باید وکړو او موږ امیان یو موږ د کوم علم او د کوم جادو او یا د فلکیاتو د علم تابع نه یو فقط صرف شعبان شمارو او رمضان شمارو که چېرته داسې وه چې په 29مه شپه باندې ولیدل شو هم صحیح ده او که یوه کمه ولیدل شو په 10مه شپه باندې او په 29مه شپه باندې نو هم موږ هماغسې حساب کوو د نجوم تابع کېږو نه بل دا دی چې کنفرانس د دریم کنفرانس د ټول عالم اسلام هغه داسې فیصله کړې ده چې ټول اسلامي دولتونه یو په بله سره تقریبا 9 ګنټې یا 9 ساعتونه فرق لري کله چې اعلان د روژې وشي ورځ نه پوره کېږي او ورځ نه تماموي نو کله چې اعلان وشو د یو ځای نه تر بل ځای پورې ټول خلک مجبور دي مسلمانان چې په هر ځای کې وي او هماغه ورځ باندې باید دې روژه ونیسي باید اختلافونه پکې جوړ نه کړي او خپل نجومونه او خپل جنترۍ او خپل فلکیات حساب نه کړي بلکې د یو اعلان لپاره چې کله اعلان وشي چې روژه ده او کله چې اعلان وشي چې اختر دی باید د اتفاق او اتحاد د مسلمانانو د مصلحت دپاره دا د
دریم کنفرانس د ټول جهان د اسلامي علماو فیصله ده او همدغه قانون باندې رفتار کیږي چې هیڅ مملکت د 9 ساعتو نه وړاندې نه دی بلکې ټول مملکتونه 1 غنټه 2 غنټه د سعودي سره فرق لري یا د یو بل سره فرق لري صرف مسقط او ځینې ځایونه دي چې هغه 9 غنټې ځینې ځایونه فرق لري هغه هم ورځ ټوله نه نیسي دربر فلهذا کولی شي چې څنګه اعلان وشي او اوس نن سبا خو ذرایع داسې دي چې په کوم ځای کې ولیدل شي د ټول اسلام دپاره روژه ده خپلې جنترۍ او خپلې فلکیات او خپل تقویم دې نه استعمالوي چې زما داسې نه دي او زما داسې دي او زما داسې دي بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په دې باندې شاهد دی چې هیڅ علم دلته کار نه کوي شاهد راغی ګواه راغی ولیدل شوه میاشت ټول به باید مسلمانان او خصوصا د دې امت علماو هم همدا فیصله کړې ده چې باید ټول یو ځای اختر وکړي او یو ځای باید روژه ونیسي دا د اتفاق او د اتحاد د مسلمانانو د ورورګلوۍ او یووالي نښه ده لکه څنګه چې قبلې ته تعبیر مبارکې ته مسجد حرام ته مخ کوي همدغسې په دې روژه کې نیول هم یو شان باید ټول یو ځای روژه ونیسي عن ابن عمر رضی الله عنه ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت امي ځکه ورته ویلی او په هغه وخت کې چې کله امت امي وو نو د دې امت خو بیا وروسته درسونه او سبقونه وویل ښه پوره پوه شو اما د دې لپاره چې دغه نور علوم ترې ووځي نو دې وویل چې موږ په دې حالت کې یو چې د نورو علومو قبلېدونکي نه یو روژه کې صرف د اسلام تابع یو او هغه دا چې 9 ورځې او یا 10 ورځې به پوره کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمایي ابي بکرته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه میاشت د اختر او یا د رمضان میاشت او ذوالحجه یعنی دې کې اختر لوی اختر دی د دې ډېر برکتونه دي دې کې ټول علما او ټول دا فتوا ورکوي چې پوره شي 10 ورځې نو دا به ډېره ښه وي ثوابونه به ډېر اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که میاشت چېرته 9 شوه او یا 10 نه شوه نو دا د الله په دربار کې په پوره 10 ورځو باندې حسابېږي متفق علیه حدیث دی چې دا به د 10 ورځو ثواب په ټول پوره ورکول کېږي ولو که دا ډېره وړه وي ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم متفق عليه د روژې نیولو مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم شعبان په میاشت کې ام سلمه او عایشه رضی الله عنها روایت کوي چې دا ټوله میاشت به روژه نیوله او کله به یې کوله او کله به یې نه کوله کله به یې روژه نیوله او کله به یې نه خو اکثر د شعبان د میاشتې به یې روژه به یې نیوله نو اوس د شعبان د میاشتې روژه هغه نیولې ده مګر موږ او تاسو ته وایي چې یو ورځ او یا 2 ورځې به تقدم د روژې نه کوئ په میاشت د روژې باندې هو که د چا عادت وي پنجشنبه او دوشنبه ورکې راځي او یا ایام البیاض ورکې راځي که به یې ونیوله بیا پروا نشته خو تاسو به 1 ورځ 2 ورځې به کله هم نه نیسئ او نه به یې مخکې کوئ په روژه باندې ځکه دې ورځو کې ستاسو روژه نه کېږي یو عام حدیث دا دی چې د 15 د شعبان نه ای مؤمنانو وروسته بیا روژه ونیسئ ولې تاسو ضعیفه کېږئ تاسو بیا روژې ته نه تکړه کېږئ روژه کې قیام اللیل دی د هغې کې روژه نیول دي تکلیف او زحمت دی ورکې فلهذا د دې زحمت او تکلیف په خاطر باندې د نصف او د نیمایي د شعبان نه به روژه نه نیسئ تر اخر د شعبانه پورې تر څو رمضان ته تکړه شئ هو که څوک عادت لري د 1 ورځ 2 ورځې او د هغې سره یې متصادف شوه نو بیا پروا نه کوي د شعبان میاشت آخري نیمې ته باید ونیول شي او نه باید روژه وشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت باید نظر کې ونیول شي تر څو مسلمانان تکړه وي ابي هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احصوا شعبان لرمضان همیش دپاره شعبان حساب کوئ چې کله هم غلط نه شئ او ام سلمه وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم مې ولیده چې 2 میاشتې مسلسل روژه نیولې ده او هغه د شعبان او د رمضان دواړه میاشتې یعنې مسلسل یې نیولې هغه د هغې د پیغمبرۍ شان او هغه خو موږ تاسو ته وایي چې 2 ورځې به نه مخکې کوئ په روژه باندې او بیا به وروسته به د شعبان به د 15 نه وروسته نه نیسئ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عمار رضی الله عنه بن یاسر فرمایي من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي دا مبارک
عمار بن یاسر رضی الله عنه یو ځای کې پسه یا د پسه غوښه یا نور څه غذا یې تیاره کړې وه او دی یې راوړه خلکو ته یې په مخ کې کېښوده وایي دا وخورئ هغه ورته ویل مونږ نن روژه یو ځینو ورته وویل تاسو نن د شک ورځ ده او د شک په ورځ باندې روژه حرامه ده باید وایي نه نیسئ ځکه چې نه رمضان دی او نه شعبان دی حساب هم نشته ګواهان هم نشته او حساب هم نه دی کړی چې دې پوره شي دا ورځ د شک ده د شک ورځ به کله هم نه روژه کوئ او که د شک ورځ روژه کوئ نو تاسو د ابوالقاسم هغه وینا سره چې کومه یې وه هغې فرمایلي ګناه مو کړه د هغه سره د هغه په مقابل کې بې اطاعتي وکړه د شک ورځ کله هم روژه مه کوئ هو په دې کې ځینې سندونه داسې شته دی د دې مسلک طرفدار امام صاحب شافعي او نور احمد بن حنبل دام امامان دي امام صاحب ابو حنیفه د دې په استناد باندې وایي چې اسما بیبي او صحابه کرامو دي لکه ابن عمر او نور صحابه هغوی د اخیره ورځ که تاسو داسې ترتیب باندې ونیسئ که روژه م نیوله چې د نفل نیت وکړئ که چېرته رمضان شو په خپله نفل د منځه دي او د رمضان کې حسابېږي او که د نفل نیت هم کړی نو ګناهګارېږئ نه بلکې مستقل نیت شو شک د منځه وځي نو کولی شئ چې په دې ورځ باندې په دې ترتیب روژه ونیسئ خو بهتره خبره دا ده چې باید روژه نشي د یوم الشک ځکه شک ورځ یو په خپله باندې یقین وي انسان دپاره زه وایم چې زماني صاحب دلته ناست دی دا زما یقین دی په سترګو یې ګورم علم باندې مې دی علم الیقین او عین الیقین مې دی چې زماني صاحب دلته ناست دی خو زه په یو بل شک کوم چې مثلا دلته یو بل رور دی هغه راغلی که نه دی راغلی ما سره یې کوم ترتیب نشته دی چې زه یې وګورم چې معلم صاحب راغلی که نه حاجي صاحب اسلام سعید راغلی که نه دی راغلی هو ما ته داسې نښه نشته چې زه حاجي صاحب اسماعیل وپېژنم هو دلته یې خولۍ پرته ده دلته یې څادر پروت دی نو دغه دلایل ما ته د دې اجازه راکوي چې زه باید ویم چې حاجي صاحب اسماعیل ممکن راغلی وي د دې امکانات دا دي چې دا هغه څه دي چې د شک نه ژوند ته سړی وړي هغه مخکې یقین و دا ژوند دی او ژوند غالب دا دی چې زه نښې نښانې ګورم چې حاجي صاحب اسلام سعید دلته راغلی ځکه نښې نښانې شته دي دریم شک دی شک یعنې تردد دی زه فکر کوم چې یو زمانګه یو ورور صالحي صاحب جومات ته نه دی راغلی ځکه د هغې هېڅ نښې نښانې دلته نشته نه ما بهر ته ولید نه مې دلته ولید دې شک نه کولو نه ځان وساتئ دا هغه شکونه دي هغه ځوانونه دي چې قرآن عظیم الشان فرمایي چې ځینې شکونه او ځوانونه ګناه دي دا کارونه مه کوئ فلهذا دلته هم چې یقین دې نه راغلی روژه هغه وخت کې ونیسه چې کله د علم الیقین راغی او علم الیقین دا وي چې یا درته ګواه او شاهدان تېر شي او یا یې په خپلو سترګو باندې وګوري ځکه ټولو صحابو کرامو به همیش لپاره دا کوشش کوو چې باید په خپلو سترګو باندې وګوري او یا دا چې د شاهدانو شاهدي قبوله کړي رسول صلی الله علیه وسلم ته یو اعرابي راغی هغې ورته ویل فقال انی رأیت هلالا ما هلال ولیدم هلال رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله د شاهد نه باید داسې اقرار واخیستل شي وآیا ته شهیدي وې په دې باندې چې بېشکه الله تعالی معبود برحق دی او بل الله نشته دی هغه ورته ویل هو اتشهد ان لا اله الا الله زه په دې باندې شهیدي یم بیا ورته وایي چې اتشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایا محمد د الله رسول دی نو هغه ورته وایي هو زه په دې باندې شهیدي یم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی محمد صلی الله علیه وسلم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ یا بلال اذن فی الناس ای بلال اعلان وکړه په خلکو کې ان یصوموا غدا چې سبا ورځې ته روژه ونیسي ځکه دا اعرابي راغی او د دې شهیدي شوه د دې شهیدۍ کې د امت علما دا اختلاف لري ځینې دا وایي چې دا شهیدي قبوله ده د یو اعرابي هم ده لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث چې دی رواه ابو داود ترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي خمس روات پنځه روایتونو باندې دا روایت شوی دی یعنې صحاح ستونه پنځو احادیثو دا روایت کړی دی اوس د دې روایت سره د دې قبلول دا دي چې هر څوک شاهدي درکړي دا د عبادت کار دی او باید عبادت وکړي لکه مثال په طور دلته ودی یو سړی درته راځي درته وایي پاڅېږه د مانځه وخت دی ته دې ته مه وایې چې زه د خوبه وختلم یا وخت دی یا نه دی جګ شه اوچت شه مونځ وکړه دا د عبادت کار دی چې درته چا
شاهدي درکړه چې روژه ونیول شوه ټول امت په دې باندې ذمہوار دی باید چې روژه ونیسي هر وخت چې روژه ونیوله نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړه او دا حدیث یې قبول کړ هو که چېرته داسې شهیدان وي چې عند المحکمه د یو موضوع دپاره راځي د هغې صلاحت لیدل کېږي د هغې فسق و فساد لیدل کېږي د هغې نور شرایط لیدل کېږي ثقتوب یې لیدل کېږي اما دلته د عبادت سوال دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اعرابي ته صرف همدومره وویل چې ته شاهدي په الله باندې ورکې ته شاهدي د محمد رسول الله په رسالت باندې ورکې وایي هو فلهذا د اعرابي خبره ومنل شوله او ټولو خلکو ته اعلان وشو چې روژه ونیسئ نو که اوس موږ په ریډیو کې واورو تلویزیون کې وګورو یا په بل یو ذرایعو سره واورو چې روژه ده او خلکو روژه نیولې ده او گواهی او شاهدان تیر شوي دي نو بیا باید خامخا روژه ونیسو نه دا چې د بني اسرائیلو پکې غوندې پکې چینجي ولټو لکه زموږ ځینې ورونه دي په نورو هېوادونو کې هغوی په دې کې چینجي لټوي زما په ملک شته او مطلب داسې ده او پلانې داسې دی او پلانې داسې دی دا بهانې او چینجي لټول دي په یو موضوع کې کیف و کان راوښکل دي زیات او کم راوښکل دي چې دغه موضوع ښه موضوع نه ده باید چې روژه ونیسو ټول یو ځای اسلام او اتفاق باندې نه د بني اسرائیلو او نه د هغه خلکو په شان باندې موږ تاسو شو چې د الله په احکامو کې نور احکام راوباسي او خپل رایې ته وړاندې کوي چې چا وویل چې روژه ده موږ تاسو روژه نیسو ان شاء الله روژه به راشي او الله تعالی دې خیر سره راولي او موږ ته الله تعالی توفیق او استطاعت راکړي ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار